د هند او پاکستان پر ګډه پوله بریدونه کې 6 پوځیان وژل شوي دي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. پاکستان او هند دواړو پر یو بل له اوربند سرغړونې تورونه لګولي او پر کنټرول کرښه د دواړو غاړو ته په بریدونو کې د 3 پوځیانو په ګډون 6 تنه وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل شوي دي. دا په 2024 زیږدیز کال کې پر کنټرول کرښه تر ټولو خونړۍ نښته ده. پاکستان ادعا کوي چې هندي ځواکونو تیره شپه په نیلم سیمه کې د دوی غاړې ته پر ولسي کورونو ډزې کړي او د یوې پوځي سرتیري په ګډون یې 4 ولسي وګړي وژلي دي. د پاکستان پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور وایي دوی دغه برید په ځواب کې بیا پر هندي ځواکونو برید کړی او د 9 هندي پوځیانو د وژل کېدو ادعا یې کړې. بل پلو روټیز خبري اژانس د هندي پوځ د ویان ډګروال راجیش کالیا له خولې وایي پاکستان له اوربند سرغړونه کړې او دوی 2 پوځیان او یو ولسي وګړی وژلی چې بیا دوی ځوابي برید کړی دی. د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر په نوسیري بټ ناړه سیمه کې د شجاع اعظم په نامه یو ځوان د کورنۍ 3 غړي وژل شوي دي. نوموړی د برید په اړه وایي د شپې 11 بجې وې، موږ په کور کې وو چې د هند لورې ډزې پیل شوې. موږ بیا د نیلم جهلم لور ته په یوه سورنګ کې د تللو هڅه وکړه چې هماغه وخت یو مرمۍ په موږ ولګېده چې پکې زما پلار او ورور ماما 3 واړه ووژل شو. دا د هند او پاکستان د 2 هیوادونو مسله ده، خو دوی له موږ کشمیریانو سره ولې داسې چلن کوي؟ د هند او پاکستان ترمنځ پر کنټرول کرښه له تیرو 2 لسیزو راهیسې وخت ناوخته همداسې بریدونه د یو بل پر خاوره کیږي او دواړه یې تور په یو بل پورې کوي. خو د روان میلادي کال په اګست کې چې هند تر خپل کنټرول لاندې کشمیر د نیمه خپلواکۍ حیثیت ور ختم کړ، نو پاکستان او هند ترمنځ حالات بیا ترنګلي کړي چې له هماغې راهیسې اکثره وخت پر کنټرول کرښه د ورته بریدونو راپورونه ورکړل کیږي.